د پښتو ورځ. درنو پښتنو، تاسې خبر یاست او یا به هم په تاسې کې لږه فیصدي خبر نه یاست. د غبرګولي 8 او د می 29 د پښتو ورځ ده. دا ځل پښتو ورځ د روژې مبارکې میاشتې په 24 ورځ راځي. تاسې پښتو ورځ د خپلو ملګرو، کورنۍ غړو، د کار ملګرو او یا هم د پوهنتون استادانو، د ښوونځي استادانو سره یو ځای ولمانځئ. په روژه مات کې یادونه وکړئ او د روژه مات وروسته یا د روژه مات د مخه د پښتنو او پښتو ستونزو د حل او هواري په موخه دعاوې وکړئ. د پښتو ورځې ارزښت دا دی چې د پښتو په ورځ باندې د لیکوالانو، ټکنالوژي پوهانو او ټولو هغو خلکو چې د پښتو ژبې دپاره خدمت کولی شي دې ته ورپام کیږي چې څه ډول پښتو ژبه د نن عصر سره برابره کړي. نو ستاسې څخه هیله کوو چې د پښتو ورځې دپاره ملي کمپاین وکړي او تر ټولو پښتنو پورې دا خبرتیا ورسوي. هغه که د ټولنیزو شبکو د لارې وي یا په کور او کلي کې د مخامخ ویلو د لارې. او په پای کې یو ځل بیا تاسو ته وایم چې پښتو ورځ د غبرګولي 8 او د می 29 ده چې هر 4 کاله وروسته پښتو ورځ د غبرګولي پر 9 راځي. نو د پښتو ورځ د غبرګولي 8 او د می 29 مه هېروئ. د پښتو ورځ د غبرګولي 8 د می 29 له موږ سره ولمانځئ.